به مې ورکړی و، خو تا ته خو ښه زموږ د کور پته ده چې پیسې نشته. ستا خو د کور حالات خراب دی نو ټول ستا به ټول کور کې دا بیل به تاسو داخل کوئ. ما ته پته ده چې ته نیستمن یې په موږ دا خوراک نه کوې، خو ما یو پلین تیار کړی دی. پلین دا دی چې په دې چټۍ کې ما نومونه لیکلي، په دې چټۍ کې چې د چا نوم راوختو هغو به بیل داخلوي. طریقه منظوره ده. نه نه دا اوس نه ګورئ، پهله دا خوراک وکړئ، د هغې نه پس په دا خوله وکړو. که اوس په کې چې د ستا نوم راوخېږي نو بیا به وتښتې، پهله خوراک وکړئ او بیا به دا خوله وکړئ. ورته چټۍ کوله وکړه چې د چا راځي. دا خو د بلال نوم دی، بس بیل داخل کړه. په دې کې زما څنګه نوم راوخوته؟ په دې خو ما دونه ډېر دمونه اچولي وو، په دې دویمه چټۍ باندې چاړه. هله په دې هم زما نوم دی، هله دا هم زما نوم دی.